السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ خوشحاله به وئ. له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې تاسو سره راغلی یم. ملګرو نن مې د فیسبوک کې یو ډېر خوندور سیټینګ تاسو ته راوړی دی. یقین چې تاسو به زیات خوندور دا سیټینګ ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې په سرچ کې مو د چا پیج یا سرچ کړی یا د چا آیډي یا بل څه مو سرچ کړي هغه موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک له مخې ډیلیټ کړو یعنې ړنګ یې کړو هغه سرچ پاک کړو. نو راځئ ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده. زه دا طریقه د ویډیو په جریان کې تاسو ته وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درسره سبسګرائب کړئ. د سبسګرائب کولو لپاره ملګرو سور د سبسګرائب بټن ګورئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. یوه شېبه ملګرو خوا کې کوم د ګنټې نشان راځي ملګرو په آل باندې به کلیک وکړئ. ملګرو تاسو دا سر ګورئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه چې کله کلیک وکړو زه هر وخت چې کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به په وخت سره درسیږي. او ویډیو مو که خوښه سوه لایک یې کړئ، که مو خوښه سوه نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو خپل فیسبوک راخلاص کړئ. فیسبوک مو چې کله راخلاص کړئ ملګرو تاسو به سرچ ته لاړ شئ. سرچ ته چې کله لاړئ ملګرو تاسو په دا ایډیټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو ایډیټ باندې ملګرو چې کله کلیک وکړو دلته اوس ملګرو که تاسو غواړئ چې یو ړنګ کړئ نو تاسو په دغه ضرب نشان باندې ملګرو کلیک وکړئ. دا د ملګرو ډېر په اسانۍ سره ډیلیټ کېږي. ملګرو تاسو ګورئ ملګرو تاسو غواړئ چې ټول په یو وار آل ډیلیټ کړئ نو تاسو په دا کلیر سرچز باندې کلیک وکړئ. ملګرو چې کله کلیک وکړو نو ملګرو کله مو چې په کلیر سرچ باندې کلیک وکړو تاسو په یس باندې کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو ټول ډیلیټ شو. ملګرو تاسو ګورئ سرچ ځای پاک شه. دا طریقه ویډیو مو هیله لرم ملګرو چې خوښه سوي چینل لازمي سبسګرائب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.